ملګرو تاسو شاهدان وای چې داسې ځینې ډیپلوماتان ولیدل چې ځان څه کوي افغانستان یې هم وشرموه. دا د ډبل عبدالله او د هغه د ټیم د غړو کارکردګي وه. داسې سفیران یې ولیږل چې باور وکړئ انګلیسي خو څه کوئ چې خپل نوم یې نشو لیکلی. کله چې غني وویل چې چیلک انداز او چوکۍ نوره ختمومه نو رباني هم په ځان پوه شو چې زه هم په خطر کې یم. مخکې له دې څخه چې غني مې وشړي راځه چې خپله استعفا ورکړم. غني اوس ډېر قوي اصلاحات شروع کړي دي. ملګرو راځئ چې غني په وزارت خارجه کې څه غواړي چې ویې کړي. راځئ چې ویډیو وګورو غني څه غواړي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوی سرپرست وزیر ادریس زمان پریکړه کړې ده چې په یاد وزارت کې به د تېرې رهبرۍ لخوا د ګمارل شوي ډیپلوماټانو اسناد یو ځل بیا ارزول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې چې د تېرې رهبرۍ له لورې په بهرنیو هیوادونو کې داسې افغان ډیپلوماټان ګمارل شوي دي چې د ډیپلوماسۍ په قوانینو نه پوهیږي او نه هم په ډیپلوماتیکه ژبه باندې تسلط لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ولسمشر غني دا ځل غواړي د اقتصادي ډیپلوماسۍ په رامنځته کولو په بهرنیو هیوادونو کې داسې وړ کسان په دنده وګماري چې د ډیپلوماسۍ په قوانینو او د بهرنیو ژبو سره پوره بلدتیا ولري. د معلوماتو له مخې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان هم د بهرنیو چارو وزارت یاد نیوکې مني او زیاتوي. ځینې ډیپلوماټان شته چې د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو هیوادونو اجنډاوې پلي کوي. بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ د 5 هغه افغانو ډیپلوماټانو تحصیلي اسناد هم په ګوته کړي دي چې د تحصیل کچه ډېره کمزورې ده او نشي کولی چې د هیواد استازولي په سمه توګه وکړي. بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې په افغان ډیپلوماټانو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه د 12م ټولګي تحصیلي اسناد نه لري چې د تېرې رهبرۍ له لورې د روابطو او خپلوۍ په اساس یو شمېر هیوادونو کې په دندو ګمارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت بهر ته یو شمېر ډیپلوماټان په تګ هم بندیز لګولی دی چې یو شمېر یې په کور دننه پاتې دي چې د تحصیلي اسنادو له څېړلو او تخنیکي ازموینو وروسته په خپلو دندو ته بیرته ستانه شي. د صلاح الدین رباني تېره رهبرۍ کې د ارزونې له مخې ډېرې ستونزې موجودې وې چې یو شمېر یې غیر متعصبه او غیر مسلکي ګمارنې استخدامي پړسوب سیاسي کونسلۍ چارو کې له دندو وروسته د ډیپلوماټانو تېښته خپلوي اړیکې او د روابطو په اساس د کارونو مخته بیول وه. خو د بهرنیو چارو وزارت نوی مشرتابه ویلي دي چې د هیواد د ډیپلوماتیک ماموریت پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې دوی هم په پوره چمتووالي سره بوخت دي چې څو د ولسمشر په لارښوونو په خپلو چارو کې اړین اصلاحات راولي. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.